هغه خلک چې اروپايي سیاحتي ویزه لري په اروپا کې د پناه غوښتنه کولی شي او کنه هغه وګړي چې د شینګن زون سیاحتي یا کومه بل لنډمهالې ویزه لري کولی شي چې په اروپايي هیوادونو کې د پناه غوښتنه وکړي خو ستونزه دا ده چې دوبلین اصول به پرې پلي کیږي د دوبلین اصول داسې دي چې کچېرې تاسې د هوا یا مځکې له لارې د اروپايي ټولنې له غړو هیوادونو څخه یو هیواد ته دننه شئ نو تاسو کولی شئ یوازې په هماغه هیواد کې د پناه غوښتنه وکړئ چیرې چې د لومړي ځل لپاره ورته دننه شوي وي او که په بل هیواد کې د پناه غوښتنه وکړئ نو د دوبلین د اصولو له مخې ښایي تاسو بیرته هماغه هیواد ته ولیږي چې د لومړي ځل لپاره ورته داخل شوئ که د ویزې د وروستۍ نیټې له پای ته رسېدو وروسته هم کوم بهرنی وګړی په غیر قانوني توګه په اروپا کې پاتېږي نو د هغه معلومات د ویزې د معلوماتو په سیستم کې ثبتېږي چیرې دغه تن بیرته خپل هیواد ته ورستون شي او له یو څه مودې وروسته بیا د ویزې غوښتنه وکړي نو په دې صورت کې ورته ویزه نه ورکول کیږي خو د ویزې د وروستۍ نیټې وروسته بیا هم تاسو کولی شئ چې په اروپا کې د سیاسي پناه غوښتنه وکړئ خو په دې حالت کې بس تاسو د پناه غوښتنې د منلو شونتیا په ټولیز ډول ډیره نه وي هغه وګړي چې په جعلي ویزې او اسنادو اروپا ته سفر کوي دوی اروپا ته په رسیدو په هوایي ډګر کې د پناه غوښتنه کولی شي په اروپا کې د پناه غوښتنې د قوانینو پر بنسټ اروپايي هیوادونه مکلف دي چې دغه ډول خلکو د پناه غوښتنلیک واخلي او تر ارزونې وروسته یې په هکله پریکړه وکړي